چې زما کوم خاص بندگان دي هغه دا دعاګانې غواړي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دا دعا یاد ساتل پکار دي. کله کله دي سلام نه مخکې وایي په ځان لمونځ کې نفل کوئ یا سنت کوئ. سلام نه مخکې د درود نه پس سړی ډېرې دعاګانې جمع کولی شي د قرآن د حدیث چې کومې تا ته یادې وي چې د خاص موقع دعا نه الا خاص موقع مانه جومات ته راننوتو دعا د مسجد نه د وتلو یا مثلا د کور ته د داخلېدو دعا ده هغه چې خاص موقع والی به خاص موقع کوي او کومې چې عمومي دعاګانې دي هغه په دغه ځای کې را جمع کولی شي. والحمدلله غرض مې دا دی زما محترم ورونو الله فرمایي زما بندگان زما نه دا دعا غواړي چې ربنا ای زموږ ربه لا تزغ قلوبنا زړونه راله مه کږوه یا الله بعد اذ هدیتنا پس د دې نه چې الله تا موږ ته هدایت کړی دی او په دین دې روان کړی. دا د الله رب العالمین د نیکانو بندگانو خوی دی او الله را نقل کړی موږ ته چې نیکان بندگان به دا دعا کوي چې الله زړونه مه کږوه. اوس خو ډېرې فتنې دي پس د دې نه چې تا موږ ته هدایت کړی دی. وهب لنا من لدنك رحمه او یا الله موږ ته خپل طرف نه رحمت راوبخه. رحمت نه مراد دلته څه دی؟ په دین باندې کلکوالی او استقامت. یا الله په دین هم کلک. فتنې ډېرې شو یا الله په دین هم کلک. شبهات دي فتنې دي ګډوډ خلک دي ګډوډ کتابونه ګډوډ تقریرونه دي واورېده ګډوډ بشي. لوی لوی مفتیان دي وخت کې وګورئ څو کاله مخکې چې د هغه خبرې واوري صحیح خبرې به یې کولې اوس چې واوري ګډې وډې وایي نعوذ بالله. دا الله زړه واړئ د ده کې دننه یو مرض پروت وي هغه الله ته معلوم ایستی الله دې خپل دین نه واړئ. زما دین خو ستا ته محتاج نه دی ایسته قرآن او حدیث پرېږدي په ګډوډو سر شي د الله کتاب سره لوبې قرآن ایتونه غلط د هغې تفسیر غلط کوه په خپل عقل یې کوه نعوذ بالله. د نبی علیه السلام د حدیث مطابق یې مه کوه حدیث پورې خندا کوه. دا رب العالمین دا چل کوي د بنده سره په دې بنا باندې. دې آیت کې م الله فرمایي او نبی علیه السلام به یو بله دعا کوله هیر زما ربا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك او بعضې روایت کې على طاعتك راځي. ای د زړونو اړونکي راړونکي ربه زموږ زړونه ستا طاعت ته واړوه. دا دعا غواړئ که عربۍ کې نه راځي پښتو کې وایي چې یا الله ستا د دین نه زموږ زړونه ماړوه. یا الله ته زړونه اړونکي زموږ زړونه دین نه ماړوه. زموږ زړونه ستا په بندګۍ کلک کا ستا په دین یې کلک. صرف قلوبنا على طاعتك یا الله زموږ زړونه ستا په طاعت کلک کا راویړوه دې طرف. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دا به نبی علیه السلام ویله ما تا خو لا ډېر صفر کې روان یو پیغمبر یې وایي یا مقلب القلوب ای د زړونو اړونکي راړونکي ربه ثبت قلبي على دينك کلک زما دا زړه ستا په دین باندې. دا نبی علیه السلام دا دعا غواړي. ما تعالی خامخا دا دعا غوښتل پکار چې الله دا زړه م کلک په دې دین باندې چې په فتنو کې مبتلا نشو. لکه نبی علیه السلام حدیث تاسو ته بار وایم چې فرمایي سار به یو سړی مؤمن ماښام له به کافر شوی نعوذ بالله ماښام به مؤمن سار له به کافر شوی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع متعلق تیره جمعه مونږ خبره کوله چې کله مونږ ته دلیل واضح راورسېده چې زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث او سنت په دې طریقه دی نو جان بوجھ کر او قصدن د هغې نه انحراف نه دی پکار. ځکه دا کوم آیت چې ما ولوستو تیره جمعه دې کې ما خبره کړې وه چې الله رب العالمین په دې خبر وعید بیان کړی دی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلاف کوي پس د دې نه چې دته هدایت او دلیل راورسیږي منه په خبره ښه پوه شي چې دا طریقه زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ده او دی بیا هم جان بوجھ کر خو ورته پته وم لګي او د هغې قصدن خلاف کوي نو الله رب العالمین ډېر غني ذات دی. الله فرمایي زه د دې خپل دین نه واړوم د انسان والعیاذ بالله. او دې باره کې یو حدیث دی هغه هم ډېر د یرې حدیث دی زموږ ستاسو دپاره. هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې ان قلوب بني آدم دا د ټول آدم د بچو زړونه منه د ټولو انسانانو دا زړونه چې کوم دي دا د رب العالمین د دوو ګوتو په مابین کې دي. دا دوه ګوتې د الله رب العالمین چې د حدیث کې ذکر دي دې کې به موږ تشبیه نه ورکو او خپل عقل به پکې نه چلو چې دا څنګه او د څنګه سوال او تپوس به نه کوو څنګه چې د الله د شان سره لایقه ده بس حق شان ته به وي. وعلیکم السلام ورحمت الله. الحمدلله تاسو بار بار دا مسله اورېدلې اسماء او صفات مبارک چې د الله رب العالمین کوم نوم او صفت په قرآن او حدیث کې راغی حق شان معنا به کې او حقیقت به چاته سپاري الله رب العالمین ته. عقل به کې نه چلے داسې به نه وي چې زمونږ په شان او د بل په شان او د بل په شان ګوتې نه، بس الله رب العالمین د هغه صفات هغه ته ښه معلوم دي، موږ پرې نه پوهېږو او د خپل عقل او رای به هم پکې نه چلو او تپوس به هم نه کوو چې څنګه، ځکه دا څنګه تپوس دا صحابو نه دی کړی چې په دې امت کې اوچت خلکو ادبا د الله رب العالمین د ادب د وجې نه بعضې وخت کې سړی د پلار په باره کې هم د چا نه یو تپوس نشي کولی که ستاسو خیلي، ولې د هغه ادب یو مشري د هغه باره کې سړی بعضې تپوس نشي کولی د چا نه، ولې ادب. دا ادب چې دی دا په زموږ انسانانو کې دننه هم شته دی. یو سړی دی ته هغه سره د هغه د پلار په باره کې خبره کوه خو بعضې داسې سوال چې هغه ته نه شي کولی، هغه تا ته ډایرکټ غوسه کېږي چې ستا زما د پلار په باره کې د دې سوال څه ضرورت دی چې تا زما نه وکړلو. نو ګوره د یو انسان دومره یو احترام او داسې یو لیمټ شته دی چې موږ د هغې نه اخوا نه وړو، د هغه احترام ته ګورو، د یو مشر باره کې د یو عالم باره کې داسې زموږ د رشته دارانو باره کې. نو بیا رب العالمین خدا سي ذات دی چې هغه موږ ته په خپلو قدرتونو خپلو دلایلو باندې چې په دې کائنات کې خواره واره دي او بلکې زموږ په دې نفس کې موږ ته دا دلایل راښودلي دي چې الله شته دی. خو د رب العالمین صفات چې کله موږ اورو د هغې تشبیه به د مخلوق سره نه ورکو. څنګه چې د الله رب العالمین ذات زموږ نه جدا دی، صفات هم زموږ نه جدا دي، نو د څنګه او څنګه تپوسونه به نه کوو دا بېادبي ده. رب العالمین د هغه د دوو ګوتو په مابین کې وایي د دې آدم د ټولو بچو د انسانانو زړونه دي، څنګه چې الله وغواړي هغه طرف ته واړوي. دا ډېر ناشنا حدیث دی، دې کې اشاره دی ته ده چې یو انسان د کله هم په خپل نیک عمل غرور او تکبر او فخر نه کوي چې زه ډېر ښه سړی یم او ډېر نیک سړی یم او ډېر ګوره منځونه کوم او تلاوتونه ډېر کوم او حجونه مې ډېر کړي دي او عمرو له ډېر زیات ځم او تهجد مې ډېر دي او ذکر ډېر کوم او صدقې ډېرې ورکوم. نه، داسې به وایي چې الله قبول یې کړي، غټه خبره دا ده. الله مکه که دا زړه درله الله داسې واړولو هر څه به دې تباه شوي والعیاذ بالله، ټول عمر عبادت به دې ضایع شي. قرآن کې سورې اعراف کې الله رب العالمین د هغه یهودو د یو عالم تذکره کړې ده او د هغه تشبیه د سپي سره ورکړې، نعوذ بالله. الله رب العالمین چا نه یریږي. الله فرمایي فمثله کمثل الکلب، د دې مثال د سپي په شان ته دی. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، که ته ورله ګوتې وروړې حمله پې کې ام خوله یې رایستلې ده او ژبه هغه ساتیګی که نه هغه سپی او بس په یو پسې منډه او په بل پسې منډه او که تی پرېږدې هم دغه حرکت کوي لګی دی. الله رب العالمین دا مثال د هغه عالم باره کې ذکر کړی او چې مفسرینو د هغه نوم لیکلی دی بلعام ابن باعور یا بلعام ابن باعوره. دا په یهودو کې ډېر لوی عالم و، 12,000 بعضې روایتو کې راځي د شاګردانو او بعضې روایتو کې راځي دومره لوی عالم و چې تورات یې په یاد کړی، خو هغه یو دم د الله رب العالمین د دین نه واوړېدو او دنیا پرسته شلو او د خپل خواهشاتو د لاسې د الله دین شاته وغورځو چې مړه دین لاسه ته وایي، نعوذ بالله من ذلک. او دا سبقونه دی او دا درس دی او دا تدریس دی. زه چېرته دغه کول غواړي د دنیا مزې کول غواړي او د دې دنیا پرستو د خوشحالولو دپاره او د بادشاه د خوشحالولو دپاره او د دې دپاره به چې کوم دی به یې خبرې کولې، د هغوی الی کار جوړ شو، نعوذ بالله من ذلک. هغه قیسې طرف ته نه ځمه، خو الله د هغه مثال قرآن کې ذکر کړی. دا د دې دپاره موږ او تاسو الله یېروي چې ګوره بعضې وخت کې به انسان ډېر اوچت انسان وي، علم به هم ورسره وي او عبادتونه به هم ورسره وي، خو هغه کې به د دننه یو داسې یو
ناکاره مرض چې د هغې د لاسې الله رب العالمین زړه واړی. الله هسې بېسه ګوره د چا زړه هم نه اړوي، په دې باندې مه نه امیده کېږئ چېرته ستاسو زړه کې دا را نه شي چې الله ګینې هسې بېسه خلک اړوي د دې دین نه. دا د انسان کې دننه یو مرض پروت وي، د هغې د لاسه داسې وشي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي او تر مرګه پورې دې الله رب العالمین موږ ته په دې دین استقامت راکړي او الله دې زموږ زړونه نه کږوي. قرآن کې یو دعا راغلي سورت آل عمران کې الله رب العالمین فرمایي چې زما کوم خاص بندگان دي هغه دا دعاګانې غواړي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دا دعا یاد ساتل پکار دي. کله کله دي سلام نه مخکې وایي، په ځان لمونځ کې نفل کوئ یا سنت کوئ، سلام نه مخکې د دې درود نه پس سړی ډېرې دعاګانې جمع کولی شي، د قرآن د حدیث چې کومې تا ته یادې وي چې د خاص موقع دعا نه وي. الا خاص موقع مانه جومات ته راننوتو دعا، د مسجد نه د وتلو، یا مثلا د کور ته د داخلېدو دعا ده. هغه چې خاص موقع والی به خاص موقع کوي، او کومې چې عمومي دعاګانې دي هغه په دغه ځای کې را جمع کولی شي. والحمدلله. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، الله فرمایي زما بندگان زما نه دا دعا غواړي چې ربنا ای زموږ ربه لا تزغ قلوبنا، زړونه راله مه کږوه یا الله، بعد اذ هدیتنا، پس د دې نه چې الله تا موږ ته هدایت کړی دی او په دین دې روان کړی. دا د الله رب العالمین د نیکانو بندگانو خوی دی او الله را نقل کړی موږ ته چې نیکان بندگان به دا دعا کوي چې الله زړونه مه کږوه. اوس خو ډېرې فتنې دي، پس د دې نه چې تا موږ ته هدایت کړی دی. وهب لنا من لدنك رحمه، او یا الله موږ ته خپل طرف نه رحمت راوبخه. رحمت نه مراد دلته څه دی؟ په دین باندې کلکوالی او استقامت. یا الله په دین هم کلک، فتنې ډېرې شو، یا الله په دین هم کلک. شبهات دي، فتنې دي، ګډوډ خلک دي، ګډوډ کتابونه، ګډوډ تقریرونه دي واورېده، ګډوډ بشي. لوی لوی مفتیان دي وخت کې وګورئ، څو کاله مخکې چې د هغه خبرې واوري صحیح خبرې به یې کولې، اوس چې واوري ګډې وډې وایي. نعوذ بالله. دا الله زړه واړی، د ده کې دننه یو مرض پروت وي، هغه الله ته معلوم وي چې الله دې خپل دین نه واړی. زما دین خو ستا ته محتاج نه دی، استه قرآن او حدیث پرېږدي په ګډوډو سر شي. د الله کتاب سره لوبې، قرآن ایتونه غلط، د هغې تفسیر غلط کوه، په خپل عقل یې کوه. نعوذ بالله. د نبی علیه السلام د حدیث مطابق یې مه کوه، حدیث پورې خندا کوه. دا رب العالمین دا چل کوي د بنده سره. په دې بنا باندې دې آیت کې الله فرمایي، او نبی علیه السلام به یو بله دعا کوله، یا زما ربا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، او بعض روایت کې على طاعتك راځي. اے د زړونو اړونکي راړونکي ربا زموږ زړونه ستا طاعت ته واړوه. دا دعا غواړئ. که عربۍ کې نه راځي پښتو کې وایي چې یا الله ستا د دین نه زموږ زړونه ماړوه، یا الله ته زړونه اړونکي زموږ زړونه دین نه ماړوه، زموږ زړونه ستا په بندګۍ کلک کا، ستا په دین کلک. صرف قلوبنا على طاعتك، یا الله زموږ زړونه ستا په طاعت کلک کا، راوړه دې طرف. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دا به نبی علیہ السلام ویله. ما تا خو لا ډېر صفر کې روان یو، پیغمبر یې وایي یا مقلب القلوب، اے د زړونو اړونکي راړونکي ربه ثبت قلبي على دينك، کلک زما دا زړه ستا په دین باندې. دا نبی علیہ السلام دا دعا غواړي. ما تعالی خامخا دا دعا غوښتل پکار چې الله دا زړم کلک په دې دین باندې چې په فتنو کې مبتلا نشو. لکه نبی علیہ السلام حدیث تاسو ته بار بار وایم چې فرمایي سار به یو سړی مؤمن ماښام له به کافر شوی، نعوذ بالله. ماښام به مؤمن سار له به کافر شوی. دا فتنې ډېرې ناشنا. نبی علیہ السلام فرمایلي ما ته الله را فتنې داسې راوښودلې او ورته مې کتل، الله دا معجزتا نبی علیہ السلام ته ښودلې وې لکه د باران ساس کې چې کېږي، یو ساس کې ورپسې بل ورپسې بل، د باران د ساس کو په شان دا فتنې را روانې دي، په تاسو به راځي. دغه وخت کې به الله ته متوجه کېږي. ځکه دا کوم آیت چې ما ولوستو سورة النساء په خطبه کې 115 نمبر آیت 115 دی کې الله څه فرمایي؟ ومن یشاقق الرسول، چا چې زما د رسول خلاف وکړو. ګوره دلته دا نه دی ویلي چې ومن یشاقق القرآن، چې د قرآن خلاف نه، دا قرآن په چا نازل دی؟ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه رسول د دې شرح کړی ده، هغه بیان کړی دی په ژبه او په خپل عمل، صحابو ته د هغې تربیت ورکړی، په حدیثو کې موجود دی. په دې قرآن چې عمل کې هغه حدیثو ته به ګوري چې عمل په نبي علیه السلام څنګه کړی دی. د دې مثال درکم. د دې مثال زموږ د سکولونو کالجونو کې د ساينس کتابونه وي که نه وي؟ میډیکل کتابونه وي. نو یو خو هغه
تیوري ده، لکه کتاب کې لیکلی شوی علم دی، میډیکل لیکلی شوی چې دا چپټر ووایه دا چپټر ووایه، دا نظام هاضمه ده، دا دماغو نظام دی، دا د رګونو نظام دی، دا د اعصابو نظام دی. نو دا خو تا صرف په کتاب کې چې ووایې نو ته به ډاکټر شي. په دې کتاب ویلو ته ډاکټر کېدی شي؟ نه، د دې کتاب یو استاز دی، هغه میډیکل سپیشلیسټ دی او پروفیسر دی، هغه تا لیبارټرۍ ته بوځي، تا ته وایي دې کتاب کې چې دا کوم د معدې نظام دی دا دلته ګوره ښه، په دې لیبارټرۍ کې راته ښایي دا پلانۍ کلمه ده، دا غټه کلمه ده، دا وړه کلمه ده، دا معده ده، دا خوراک داسې په دې نالۍ کې راځي، دا چل کېږي، دا چل کېږي، دا چل کېږي، دې ځای نه بیا خورېږي، څه وینه زړه ته پاس شي او دغه رنګ ګردو ته دغه لاړ شي، طاقت لاړ شي او زړه ته لاړ شي او فلان او فلان فلان. دا کتاب د دې تشریح څوک کوي تا ته؟ میډیکل پروفیسر درته کوي که نه؟ د میډیکل چې کوم پروفیسر دی ماهر دی هغه تا ته د دې کتاب تشریح کوي. دا کتاب تش په ویلو باندې ته نه ډاکټر کېږي، نو تش د قرآن په ویلو ته په دین باندې عمل کوونکی نشي جوړېدلی. د دې دپاره الله محمد رسول الله ذکر رالیږلی و، کري خو عربۍ کې قرآن رالیږلی به و، کعبې د پاسه به ایښی وی، یو بم ویلی بل بم ویلی، ځان له به یې په خپلې معنی راوښکلی. نه، دا چې په پیغمبر یې نازل کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، دا د دې دپاره چې دغه نبي به رالیږي او د دې به موږ ته په دې قرآن باندې موږ ته عملي ټریننګ راکوي، په خپل قول او فعل باندې به تشریح کوي. دغه نبی صلی الله علیه وسلم یې تشریح کړی ده چې هغه حدیث ته ورسره ملګری نه کړو په دې قرآن عمل نشي کولی. او د کافرو دغه مقصد دی چې د مسلمانانو په ذهن کې د نبی علیه السلام د احادیثو انکار کینی او عمل نه وځي، ده بس بیا به موږ او دوی یو شانته یو. موږ سره هم تورات دی یهودو سره او نصاراو سره انجیل دی او دوی سره به قرآن به کوي او عمل به نه. مونځ ته ساجت دی او روژه کې قیام ته ساجت دی او دا پکې چا راوستي او دا کوم ځای کې راغلي. کله اذان پورې خندا کوه، کله ذکر پورې خندا کوه، کله مونځ پورې خندا کوه، کله مسجد پورې خندا کوه، کله عالم پورې خندا کوه نعوذ بالله، کله د نبی علیه السلام معراج پورې خندا کوه، کله د نبی علیه السلام بل حدیث پورې خندا کوه، کله بل پورې، والعیاذ بالله. الله رب العالمین فرمایي ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق القرآن، نه دی ویلی چا چې زما د رسول خلاف وکړو، د رسول د حدیث خلاف وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف وکړلو، هغه حدیث چې په صحیح بخاری او صحیح مسلم او په سننو کې په صحیح سندونو را رسیدلی، چا چې د دې خلاف وکړلو دې پورې خندا کوي، دا سپک ګڼي، دې پورې استهزاء کوي. من بعد ما تبین له الهدى، پس د دې نه چې دته هدایت ښکاره شه، ښه ورته پته ولګي، دا ټول امت ګوري چې متفق دی په دې چې او دا صحیح احادیث دي، او دی وینه دا ټول امت غلط، نعوذ بالله ټول امت غلط. صحابه کرام رضی الله عنهم چې نبی علیہ السلام نه دا حدیث نقل کړی دی هغه هم غلط، نعوذ بالله. صحابه به هغې نه تابعینو دا حدیث اورېدل هغه هم غلط، بیا هغې نه اتباع التابعین واورېد هغه هم غلط، او هغې نه بیا امام بخاري واورېد هغه هم غلط. بعضې ځای کې د امام بخاري او د نبی علیہ السلام منځ کې درې کسانی، صرف درې واسطې. د امام بخاري استاد دی، د هغه استاد دی او صحابي دی او بیا نبی علیہ السلام دی. دومره نږدې به نبی علیہ السلام ته څوکي، د هغه خبره غلطه ده او نن ستا د انګریز کتاب دی وکتلو ستا خبره صحیح ده. د دې قرآن شرح چې کوم د نبی علیہ السلام په حدیث کې راغلی په صحیح سندونو هغه ټیک نه ده، اپورې خان ده، او وروستو چې بیا د انګریز ایجنټانو څه ویلي هغه ټیک دي، والعیاذ بالله. دا الله فرمایي چا چې زما د رسول خلاف وکړلو، پس د دې نه چې دته هدایت راغې او دا ټول علما ورته لګې دي کوم چې د قرآن او حدیث ماهرین دي او دې بیا هم په ضد کې راغلی دی، نو الله فرمایي زه په تاسو کوم، ولې زما دین تا ته محتاج دی، زه ستا بندګۍ ته محتاج یم، ستا د هوښیارتوب ته محتاج یم، ستا د شکل ته زه محتاج یم، ستا د پروټوکول او ستا د غټ حیثیت ته زه محتاج یم. نه الله د چا بادشاهي ته محتاج دی، نه چا وزارت ته. فرعون تباه کو سره د بادشاهي، د شعیب علیه السلام قوم سره د تجارتونو تباه کو، ثمودیان تباه که سره د مهارت نه چې اوچتې ښایسته آبادۍ به جوړولې د هغه زماني انجینرانو، عادیان په غټو غټو بدنونو تباه که. الله خو نه د چا بدن ته ګوري او نه د ښایست ته ګوري او نه د علم ته ګوري. الله فرمایي نوله ما تولا، څوک چې زما د رسول خلاف کوي د حدیثو موږ به واړو هغه طرف ته چې دی اوړي، منه د ګمراهي خوښه ده، الله وایي زه به ګمراه کړم، خپل دین نه اړوم، بیا به دی اوتې بوتې وایي. ونسله جهنم، و جهنم ته به رسوم ور داخلون به، والعیاذ بالله. وساءت مصیرا، الله فرمایي ډېر ناکاره ځای دی د ورګرځېدو دا جهنم. الله دې موږ تاسو ټول وساتي. غرض دا دی زما محترم ورونو
چې کله مونږ تاسو ته د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث راغی، نو بیا پکار ده چې مونږ د هغې نه په خپله رای او د چا په قول او د چا په خبرو او د چا په اوتو بوتو اخوا دېخوا نه شو. امام شافعي رحمت الله علیه نه یو ځل چا تپوس وکړو، وایي جی وایي چې کله یو حدیث راشي نو ته پې آیا قول کې، ته به په هغې فتوا ورکې چې تاسو ته پته ولګي چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی؟ امام شافعي رحمت الله علیه غوسه شو، دومره غوسه شو چې هغه سړي ته وایي ښه زه تا نه یو تپوس کوم، آیا ما په غاړه کې زنا اچولی دی که ما صلیب اچولی دی او د ګرجې نه راووتم که نه زه چېرته بل د کافرو د عبادت خانې نه راووتم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به راځي او زه به پې فتوا نه ورکوم او زه به پې عمل نه کوم او زه به چاته د هغې دعوت نه ورکوم او زه به د هغې خلاف کوم. دا خبره دې څنګه وکړله؟ دا خو چې څوک د نبي علیه السلام حدیث ورته راورسېدو او سند بالکل روغ دی او دې د هغې خلاف کوي یا د هغې خلاف فتوا ورکوي، نو دا خو به چېرته یا د هندوانو د ګوردوارې دغه نه راوتی، د هندوانو د عبادت خانې نه به یا راوتی او یا به د نسواراو د ګرجې نه راوتی او یا به بل د کم کافرانو د عبادت خانې نه راوتی. مسلمان خدا نشي کېدی. دا د امام شافعي رحمت الله علیه سخت جواب چې د مسلمان شان دا نه دی چې دته د نبي علیه السلام حدیث راورسېږي او دی دې پکې بیا اخوا دېخوا کوي او دی دې په هغې فتوا نه ورکوي. دا ته وایي کومې خبرې کوي؟ دا د هغوی غیرت و په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دی محدثینو چې دا احادیث اخیستي دي دومره په انتهایی احتیاط او په ذمه دارۍ اخیستي دي. دا امام بخاري رحمت الله علیه تاریخ تاسو وګورئ، دا به په تاسو باندې یو قرض که دا مونه کته. دا زمونږ د امت محسنین دي، د دې زمانې یو مسلمان مؤمن زمونږ ورور دی. شریعت مونږ ته دا وایي چې دی په مجلس کې حاضر نه دی او چا ورپسې بدې ردې دلته ویلې ته به په مجلس کې دفاع کوې چې غلطه خبره دې وکړه. دا زمونږ ورور دی، زمونږ مسلمان ورور دی، ښه سړی دی، ولې دې ورپسې خبرې وکړې؟ دفاع به یې کوې. دا ګناه ده چې هغه پسې خبرې کېږي او ته غلی ناست، د هغه نوم بد یادېږي او ته غلی ناست یې، ته یې مه اورې، خوندونه ترې اخلي. ځکه دا حدیث نه معلومیږي او د قرآن نه چې د مسلمانانو په باره کې چې څوک بهتانونه تړي، غلطې خبرې کوي. سورې نور هم موږ ته دا وایي چې تاسو به په مؤمنانو باندې ښه ګمان کوئ په یو بل باندې. هغه ځای کې چې کوم ځای کې د عایشه رضی الله عنها د تهمت تذکره کېږي کوم رکو کې سورې نور کې الله فرمایي ولې تاسو په یو بل ښه ګمان نه کوئ چې تاسو یو خبره واورېدله بیا تاسو ډنډوره کړله. ځکه هغې کې یو 3 صحابه هم په پراپیګنډه کې راغلي، بعضې 4 هم یادوي، بعضې مفسرینو سره 4 هم یاد کړی، خو 3 پکې مشهور صحابه چې یو پکې د نبي علیه السلام خینې و حمنه بنت جحش رضی الله عنها دا پکې زنانه وه، او حسان ابن ثابت رضی الله عنه او مستح ابن وثاثه رضی الله تعالی عنه. هغې ته الله زوره نه ورکړه چې خلک خبرې کوي منافقان، نو تاسو هم وایئ، تاسو له خو داسې نه وه په کار. الغرض مقصد دار زما محترم ورنو. دغه رنګ نبی علیه السلام یو ځل د یو صحابي کره لاړو، د عتبان ابن مالک کره رضی الله عنه. عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه دا هغه کور د هغه ځای څه کال مونږ وکتو، مخکې مونږ ډېر تللي وو عمرو له خوښ مدینه کې ما ته پته نه وه. دې ځل الحمدلله یو مولوي صاحب عالم ملګری را سره و، هغه ګاډي کې بوتلم، ویل دا د عتبان ابن مالک رضی الله عنه هغه ځای دی. مال په حدیث کې موږ د دې قصې ډېرې اورېدلې وه، خو چې دا ځای مولي دی ځکه نبي علیه السلام د ده په کور کې جمع کړی وه او د ده په کور کې مسجد جوړ کړی و. د اخره کې په سترګو نابینا شوی او بدن یې دروند شوی و. د یو قوم امام و، هغه ځای ته به چې تلو امامتۍ له، نو هلته سترګو نظر یې کم و، باران به چې وشو نو په کندو کې به اوبه جمع شوې وې، نو دله به مزل خطره به وه، د زنده سرو خطره بیله وه چې څه شی مې مات نه کړي، شرمخ وغیره، ځکه مدینه شړه وه هغه وخت. او د دې خطره بیله وه چې سترګې نابینا وي، کومه کنده کې ورغورځېږم مړ به شم. نو نبي علیه السلام ته ویلی د الله نبي ما ته دا عذر دی، اوس زه د خپل قوم ته دغه مسجد ته نشم ورتللی نور جمیله، هلته مې بدن داسې شو، هلته مې سترګو نظر اوس کار نه کوي او لاره کې راته کندې راځي او شړې دشتې راځي، نو دغه مسجد پورې زه نور نشم تللی. زه غواړم چې زما په کور کې یو ځای جدا کوم مسجد له، بس دا به زموږ جومات شي، خپل کور کې ځای وقف کو جومات ته، یو ګوټ یې وقف کو. د الله نبي ورته زه درځم. نو داسې د ورځې 9-10 بجو ټیم چې د عام فرض مونځ ټیم نه و، نبي علیه السلام لاړو، صحابه مو سره وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا کې نه ناستو، د عتبان ابن مالک رضی الله عنه کره چې ننوته، وایي وایه اجازت یې ول طلب که چې ننوته، وایي کوم ځای دې خوښ دی چې ستا دپاره مسجد مقرر کړو چې دا د خپل کور کسان او د محلې کوم کسان راځي نږدې، زه به در سره ودرېږي، دلته به جمع کړې ځکه تا ته عذر دی.
نو هغه یو ځای ته اشاره وکړه چې وایي دا ځای دی، دا بس دا ځای صحیح دی، زما کور دا ځای دا طرف فارغ دی. نبی علیه السلام مخکې شو، نفلو کې 2 رکعاته وکړه. نفلو کې هم کله کله جمع جایز ده، دی په نفلو کې جمع کړی د ورځې. هلته مونځ وکړو نبی علیه السلام، یعنې یو قسم د جومات افتتاح یې وکړه. نبی علیه السلام څه وکړه؟ د مسجد افتتاح یې وکړه په دغه 2 رکعاتو باندې. الله نبی علیه السلام بې تکلف انسانو، نبی علیه السلام تکلفات او دای نه خوښ دی. ورته یې د الله نبي نه بس لږ داسې اکرام مې کړی دی، لږ حلوا مې دله پخ کړې ده. د عربو چې کوم د هغه زمانې کومه حلوا وه، دا به راسره وخورئ بیا ځئ. نو دا صحابي چې دی نبي علیه السلام یې د میلمستیا ته ایثار کړ چې زه دا خواږه به لږ وخوري بیا به لاړ شي. دې کې د محلي خلک خبر شو. اوس چې یو عالم راشي او دا محلي والا خبر شي فلانې شیخ صاحب راغلی، دا مسجد څومره ډکي ځای پکې نه، ستاسو خیال کنه خلکو مینه یې کنه عالم سره، لکه فلانې شیخ صاحب راغلی دی. نو چې چا کور ته محمد رسول الله راشي صلی الله علیه و آله وسلم، څه دی خیال دی څومره دا خلک په مینه را روان. نو د مدینې دا محلي والا ټول را منډې کړي، یو بل ته وایي دلته نبي علیه السلام راغلی دی، د عتبان ابن مالک کره زموږ د هغه امام صاحب کره مولوي صاحب کره. وایي ښه خلک را جمع شو د نبي علیه السلام ملاقات دپاره. نو په دې کې یو کس مالک ابن الدخشن یا مالک ابن الدخیشن، غالبا هم دا نومې دی، دخشن یا دخیشن، مالک ابن الدخیشن یا مالک ابن الدخشن، دا کس رانغو، دا صحابي د دې محلي خو رانغو، انساني کله کاری یا عذري. نو په دې کې یو کس ویل لکه هغه فلانې څه شو، فلانې چېرته دی، هغه رانغو. نو دا بل ورته وایي مړه پرېږده، هغه څه منافق دی، وایي څه کوي چې دلته راځي. الله اکبر. دا خبره چې نبی علیہ السلام واورېده، دا مثال مې ورته څه پورې ذکر کړو، دې پورې چې په یو مجلس کې د یو نیک مرګري په باره کې د غلطه خبره واورېده، دفاع به یې کوي، جواب به کوي. نبی علیہ السلام دا خبره خوښه نه شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بئس ما قلت، ډېره بده خبره دې وکړله چې تا هغه ته منافق ویلو. تا ته څه پته چې منافق دی؟ آیا تا ته پته نشته چې هغه کلمه ویلې ده او په ما ایمان راوړی دی، د الله توحید یې منلی او زما رسالت یې منلی دی؟ آینده دپاره دا خبره ونه کړي، بلکې تا له خو په کار دا وه چې تا، او بلکې بعضې روایاتو کې راځي بل ملګري ورته ویل چې بئس ما قلت. په دې صحابو کې یو کس بیرته ورته ویل چې بده خبره دې وکړله. نو دلته محدثین لیکي وایي ګوره د دې حدیث نه دا معلومیږي چې کله یو مؤمن او نیک سړی دی، ظاهري حالات ټول د هغه د نیکۍ دي. ظاهري حالات یې دا دي چې ګوري په سنت طریقه ښکلې ګیره، پنسي اوچتې، په دې شکل او په دې خپل یو څو فوټه بدن کې هم دین دی، چې ګوري مسجد ته راځي، چې ګوري تلاوت هم کوي، چې عقیده ولا ګوري عقیده کې توحید دی، شرک نه کوي، چې عمل ته وګوري سنت دی، پکې بدعت نه کوي. نو دا څه ناڅه ګناه او کمزوري خو په هر چا کې، نو ته ولې د عیبونه لټوې او په ده باندې فتوې لګې، بلکې د ده به دفاع کوې، ځکه د ده خیر ډېر دی او شر کم دی. خیر په دې مؤمن بنده کې ډېر دی، خو شیطان تا ته د دا یو شر نیغ نیغ کوي او ته لګې د هغه بدي بیانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې یو تربیت دی چې ګوره یو انسان به د نبی علیه السلام ملاقات لا هغه هم راتلو، یا بیمار یا چېرته په سفر یا کاروبار له به تللی، خبر نه صحابه سالم الغیب خو نه، ته ورپسې خبرې کوې چې فلانې منافق دی، فلانې دا دی. نو دا زما محترم ورونو په موږ باندې فرض، دا مثال مې دې دپاره ذکر کړو، کوم چې زموږ د امت محسنین دي، دا صحابو دفاع ولې کوي دا خلک؟ دا لوی لوی علماو په کتابونه لیکلي دي، د روافظو په رد کې، چې هغوی نعوذ بالله په صحابو پسې کنځلې کوي، ردې بدې وایي، او ډېرو علماو په دې غټ غټ کتابونه لیکلي دي. او دغه رنګه د امام بخاري رحمت الله علیه د ده ولې موږ دفاع کوو؟ ولې زموږ د ترور زوی دی، زموږ سره څه رشته ده، پوله پټی مو سره شریک دی؟ نه، صرف دا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث خادمو، او دا کتابی چې لیکلی دا د نبی علیه السلام حدیث چې په کومه طریقه راغونډ کړی دی، د دغه محنت او هغه مینې ته چې وګوري. یو شاګرد دی وایي ما یو شپه کتل 18 ځله دا راپاسېده او ډیوې بله کړه، 18 ځله چې سړی د شپې راپاسي، دومره په ځان باندې خوب کم کړی یو سړي. او چې راپابسېدو زما د استاز بس کاپۍ به کولاول او څه لیکل به یې کول، بیا به چې ما کتل سب هم لاسته، بیا به راپاسېدو ډیوې به یې بله کړه، بیا به یې څه لیکل وکړه. د دوی د علم سره داسې شوق، د نبي علیه السلام په حدیثو دومره مین دی. د ونو پاڼې وخوړلې، ته خو د ګډانو او د چیلو چې کوم دی د غوښو تباهي دې وکړله،
او دا حدیث داسې او حدیث هغسې په حدیث پسې خبرې کوي. ما ورته خو لګیا دی دا په د دین په نوم باندې خلک زموږ اکرامونه کوي، خوراکونه را باندې کوي، هغوی ورپورې نهارې تېرې کړې د دین دپاره. امام بخاري مالدار او پلار ورته ډېر مال پرېښی و، مور به وله خرچه را لېږله، بل ورور یو احمد هغه به مو له خرچه را لېږله، کله کله خرچه به لیټ شوله. ملګري وایي داسې عجیبه انسان و چې چاته به یې سوال هم نه کو، چېرې زه وږی یم او خرچه ختمه شوې ده. وایي موږ کتل څه وخت کې دا به زموږ نه غایب شو، خرچه د کور نه دغه شوې وه، خو موږ ته یې غږ نه کړو چې ما سره خرچه ختمه شوې ده. وایي چې موږ وکته دا صحرا طرف ته وتی دی، د ونو پاڼې چې کومې راغورځېدلې پاڼې د امام بخاري خوري لګیا دی. بیا ملګرو راټینګ کړو چې دا ولې؟ نو ویل ما خو تاسو ته حل نه ویلو، دا خو تاسو زه ولیدلم، د دې وجه دا ده زما خرچه لږ لیټ شوې ده او چاته مې حل هم نه ویلو چې زه وږی یم او تکلیف دی راته. بس په دې پاڼو باندې مې ګزاره یو څو ورځې کوله چې زه خرچه راورسېږي بیا به ګورو. او چې خرچه به وله وایي راورسېده نه به ټوله ځان ته به یې لږې پیسې پرېښودې، امام بخاري رحمت الله په ملګرو به یې تقسیم کړله، یو له صدقه ورکه، بل له ورکه، بل له ورکه. داسې عجیبه انسان. او د احادیثو په باب کې چې هغه کوم احتیاط کړی دی چې دا حدیث یې راجمع کړی دی. وایي ما ته یو ځلې چا وویلې چې فلانۍ علاقه کې یو محدث دی، دا په ټوله دنیا کې په محدثینو پسې ګرځېدلی او حدیث یې ترې راغونډ کړي دي، دا د دې میدان سپیشلیسټ او سرجن او ماهر و. وایي زه لاړم هغه محدث صاحب له چې زه حدیث به ترې نقل کړمه. نو وایي چې زه لاړم د هغه علاقې ته ورسېدم، چا راته وښوده چې هغه دی، هغه مولوي صاحب، هغه شیخ صاحب دغه دی چې حدیثو استاذ دی په دې علاقه کې زمونږ. نو چې زه ورغلم ګورم د ده نه اس تښتېدلی، سورلي تې تښتېدلی ده. نو وایي دی دا تشه لمن لګی دی، دې اس ته داسې داسې کوي چې په دې چل باندې راولي. نو وایي ما چې دا انداز د ده وکته زما خوښ نه شو. مال چې یاره دا د یو اس سره داسې دوکه کوي چې په لمن کې څه شته نه او راغواړي، نو هسې نه چې د چېرته د نبي علیه السلام په دې حدیثو کې څه بې احتیاطي کړي، په دې وجه ما د هغه ټوله حدیث پرېښودو ترې را روان شو. څه ګپ دی؟ هغه چې چا نه حدیث اخیستی سم یې چاڼ کړی دی، هغه په کومه تله تللی دی، ته د دې نه خبر یې؟ په کومه کسوټۍ باندې تللی دی اول، بیا یې حدیث اخیستی دی. ته رالګېږي بس په دغه محدثینو پسې خوله کولاوې. دا د الله اولیاء دي، یاد ساته. بیګام شیخ صاحب بیان کې ویل شیخ محمد نبی صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې د الله په اولیاءو پسې چا خوله وازه کړې، الله سره دشمنۍ اعلان کړی دی او د داسې خلکو انجام ډېر خراب وي. د الله نبی فرمایي چې الله تعالی فرمایي، دا حدیث قدسی دی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. چا چې زما د یو ولی او زما د یو دوست سره دشمنی وکړه، هغه تکلیف ورکړو، هغه پسې بدې ردې وایي او هغه زما دوست دی الله وایي، نو دی انسان خلاف زه د جنگ اعلان کوم. الله چې چا خلاف د جنگ اعلان وکړي دا به د عزت ورځ وي نه، دنه به الله رب العالمین د دین د خدمت کار نه اخلي، دا به الله رب العالمین د دین نه دنګوي یا خواکوي به، ځکه د الله دین داسې خلکو ته نه دی محتاج. په دې بنا باندې زما محترم ورونو الله فرمایي چې زه ګوره د دې خپل دین نه اړوم چې څوک راولګېږي او هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف وکړي، نو چې څوک په دې محدثینو پسې کنځلې کوي، بدې ردې وایي، نو هغه دې ته مجبوره شي چې په دې انګریزانو کې یو تیر شوی چارلس ډاروین یو ساینسدان، هغه وایي دا انسان، قرآن وایي انسان د خټې نه جوړ دی، آدم علیه السلام نه، دا نسل را روان دی. او دغه انګریز وایي چې نه دا خو د چینجي نه جوړ دی، او چینجي او بیا ورو هغه جرثومه چې کوم هغه نری وړوکی چینجي او بیا ورو غټېده او بیا چینجي لوی شو، بیا ترې شادو جوړه شوه، هغه شادو خو چونکې لکۍ وایي، نو هغه لکۍ باندې خاره خو لګېدو، هغه یې په ګټو مټو پورې سولوله، هغه ترې وغورځېده، بیا د هغې نه پس ورو بل نسل راتلو، نو اخره کې ته انسان جوړ شو. یو سړی د دې نظریې نه متاثره چې قرآن په ځای پرېږدي، بیا دا خبرې کوي، هغه هم بیا وایي د دغه انګریز ټپه بیا غږوي چې نه مړه د انسان خو د چینجي نه جوړ دی، دا خو داسې دی. نو ګوره انسان مونږ خو وایو چې انسان دی نه دی جوړ، او که ته ځان ته انسان وایې نو تا ځان د څه شي زوی کړو، دا خو تا ځان ته کنځلې وکړې. الله رب العالمین در نه د امام بخاري او د محدثینو انتقام په کوم انداز واخیست چې ځان دې د څه شي نسل جوړ کړلو، چې دا خو د دې ځای نه جوړ دی او د دې نه جوړ دی، دا خو داسې شو لکه دا چې نعوذ بالله سړی تا ته وایي چې لکه ستا اصل دغه دی. زمونږ اصل خو الله تعالی فرمایي آدم علیه السلام ما د خټې نه جوړ کړو، او قرآن کې الله فرمایي ابلیس ته یې ویلې
چې ولې دې سجده ونه کړله هغه آدم ته لما خلقت بیدی الله فرمایي ما په خپلو لاسو جوړ کړو دا آدم دومره عزتمن آدم علیه السلام دی چې الله فرمایي په قرآن کې چې ما په خپلو لاسو جوړ کړی دی څنګه چې د الله د شان سره لایقه ده مونږ خو یو چې مونږ د هغه اولاد یو قرآن هم مونږ ته وایي تاسو د هغه اولاد یو دا هره خطبه کې چې مونږ کوم آیت د سورې نساء لولو نبي علیه السلام به هم لوسته چې وبث منهما رجالا کثیرا ونساء دغه آدم او حوا نه الله نارینه او زنانه خواره کړه په ټوله دنیا کې دا قرآن پرېږده د الله کتاب پرېږده او د یو انګریز نظریه راخله ځکه چې هغې د دې انګریزانو په کتابونو کې لیکلي کوم چې د احادیثو منکرین دي سړی چې په ګډو وډو سر شي بیا قرآن سره هم لوبې کوي نعوذ بالله بیا ډېرې اوتې بوتې وایي ځکه دا دعا به موږ غواړو چې یا الله د فتنو نه حفاظت وکړه او یا الله زموږ زړونه مه کږوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب نو چې کله انسان ته یو حدیث راورسېده پکار ده چې په هغې باندې عمل وکړي قصدا دې د هغې خلاف نه کوي که د عذر په وجه باندې تا نه پاتې شه بېله خبره ده قصدا د حدیث خلاف مه کوه او که د عذر په وجه هم درنه خلاف کیږي نو استغفار غواړه د الله نه بخښنه غواړه چې الله زه تا نه بخښنه غواړم چې د یو عذر په وجه ما نه په دې حدیث باندې عمل پاتې شو داسې پکار ده صحابه کرام رضی الله عنهم کې دا صفت و تېره جمعه ما یو مسله تاسو ته وکړله چې دا د فرضو نه بعد ډایرک سنتو ته پاسېدل دا نشته په هیڅ صحیح حدیث کې یو مولوي صاحب خبره ما وکړه هغه دا خبره غلطه کړې وه هغه وایي زموږ مذهب کې دا چې ډایرک په سنتو ته پاسېږي لیټ کېږي به نه دا خبره غلطه ده ستا د مذهب خبره ده که د مسلک خبره ده که د مولوي صاحب ده خطا ده غلطه ده باطله ده د نبي علیه السلام طریقه به دا وه چې فرض علیه السلام ګرځولی دی اذکار یې کړي دي سنتو ته به ډایرک نه پاسېږي سنت ته ډایرک پاسېدل نشته یو ملګري پکې بیا سوال وکړو زموږ د جاني جي صاحب راته ویل چې یاره زموږ خو کله سکاري دي چې هغې د وجې نه پاسېږو بیا به څنګه چلي مال دا سوال دی ښه وکړه د بل کار او د بل عذر د وجې نه که سړی پاسي خیر دی اوس مثلا تا دلته فرض وکړو خو تا ته په کور کې بیمار پروت دی یا هسپتال کې راته بیمار پروت دی سیریس دی او ته کولی شي چې ډایرک پاسېږي او اذکار په لاره کې او هغه ته ځان ورسې دا عذر دې ته عذر وایي خو سنتو ته به ډایرک نه پاسېږي چې څه عذر دې نشته څه کار دې نشته او ډایرک سنتو ته لکه دا بعضې خلک ستاسو خیر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله امام چې څنګه سلام وکړ ډایرک به په سنتو باندې ودرېږي دا د حدیث خلاف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم دا کار نه دی کړی بلکې تېره جمعه درته ما حدیث بیان کې مشکات کې مشته چې عمر رضی الله عنه یو سړی د اوږو نه ونیو چې څنګه په سنتو ودرېدو زور یې وله ورکړو کېنولو او که د بل کار د وجې نه ته پاسېږي عذر نو بیا خیر دی بعضې وخت کې داسې چې سړی هلکه مونځ کوم دی مسجد کې روان د ګاډي ټکټ ټیم یې تیار یا د ایرپورټ ته روان یا ډاکټر له روان انسان دی بعضې بله ایمرجنسي کله کله داسې زموږ دکانداران رونه چې غریبانان دکان یې یوازې پرېښه هېڅوک په دکان کې نه هغه غریب هم کله کله تادي کوي چې زر به زه اسکار به په لاره وکړم لږ ساعت کښېنې لږ اسکار دلته وکړي نیم په لاره وکړي ټیک د عذر دی او دې باره کې یو حدیث واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي رضی الله عنهم دا حدیث هم په دې دلیل دی چې نبی علیه السلام به د فرض مانځنه بعد کېناسته عادت مبارک دا کېناسته به اسکار به کول ډایرک نه دی پاسېدلی سنتو ته بلکې سنت به کور کې مسجد کې نه کول کور کې به کول نبی علیه السلام کور ته به تللو سنتو دپاره غوره دا ده خو که یو سړی وایي ما نه کور کې پاتې کېږي بیا نو بیا دې ټیک دی بیا دې مسجد کې وکړي خو اسکار وکړه بیا پاسېږه سنتو ته وروستو نو صحابه وایي موږ ته نبي علیه السلام د مازدیګر جمع راکړه نبی علیہ السلام د معمول خلاف کار وکړو زمونږ په صفونو کې لا موږ ناست یو ځکه صحابه به چې سلام وګرځي صفونو کې به ناستو اسکار به کول زمونږ په دې اوږو باندې نبی علیہ السلام خپې مبارکې واړولې په دې اوږو راله راواړېده داسې او کور ته یې منډه کړله موږ یو بل ته وکتل چې دا څنګه چل دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو کله داسې کار نه دی کړی دا نه لا څنګه عجیبه کار وکړل او بیا زمونږ د اوږو د پاسې خپې واړولې نبی علیہ السلام به دا عادت هم د چا په اوږه به یې خپه نه اړوله دا د آدابو خلاف هم د نبی علیہ السلام دې نه منع هم کړی خو دلته یو عذر او وروسته نبی علیہ السلام وایي دوی ته لږ ساعت بعد هم چې کتل نبی علیہ السلام راننوت واپس مسجد ته راغلو تشریف یې راوړو نو هلته خو یې وکته چې ملګري خو په دغه کې دي که نه حیران دي چې ما دا کار نن څنګه وکړه تعجب کوي لګیا دی نبی علیہ السلام پیغمبران له الله ډېر فراست ورکړی بل د امت تربیت ورته حواله یي ځکه یې وروسته دا بیان او وضاحت وکړو نو صحابو ته وایي نبی صلی الله علیه وسلم شاید چې تاسو نن زما د دې کار نه څه تعجب کې پرېوتی چې ما نن د اسکارو ته اډوکې نه ناستم او ډایرک پاسېدلم او کور ته مې زر منډه کړله او ستاسو په دې اوږو باندې مې خپې هم واړولې
صحابه یاو چې دا نه د خلاف معمول کاروش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل په دې مانځ کې ماته یو خبر را یاد شوه، زمون په کور کې د سرو زرو یو ټوکړه پرته وه د صدقې مالو، او ما دا نه خوښوله چې دا دې زما په کور کې وي او په ما دې شپه تېره شي، نو بس زه هغې ناقلاره کړم ذکرم. دا کوم انسان چې یو شی ناقلاره کوي ذکرم بیا سم په توجه نشي کولی، نو بس ما ذکر لږ وروسته کړو، منډه مې کړه او بیبیانو ته مې حکم وکړو په کور کې چې شابه دا سره زر کور نه وباسئ، دا صدقه کوي، الله اکبر، دا لرې کوي د کور نه. نو زړه مې په قلاره شو، دغه دی بیرته راغلم. نو ګوره دلته نبی علیه السلام پاسېدلی دی، خو د څه د وجې نه؟ د یو عذر په وجه پاسېدلی. په خبره پوه شوئ په مسله که نه؟ نو زما محترم ورونو، موږ او تاسو له د احادیثو نه راهنمایي اخیستل پکار دي په هره مسله کې. الحمدلله چې کومه خبره راځي د الله فضل دی په احادیثو کې، د هغې به تاسو ته انشاءالله تعالی حل میلاویږي. دا نبی الله موږ ته رالیږلی هم دی دپاره چې د امت په هره موقع کې او په هر ځای کې تربیت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو په قرآن او حدیث باندې صحیح پوهه کړي، الله دې موږ ته صحیح فهم را نصیب کړي، او رب العالمین دې موږ د هر قسم فتنو نه بچ کړي، او رب العالمین دې چې کوم مسلمانان په هر قسم فتنه کې پریوتی دي، الله رب العالمین دې ورته هدایت وکړي، دې فتنو دې الله راوباسي، زمونږ په چا باندې جهنم اور نه دی پیرزو، او د الله جنت ښه پراخه دی، په موږ تنګېږي نه چې ګینې ټول خلک جنت ته لاړ شي، په موږ څه تنګېږي نه. الله رب العالمین دې ټول مسلمانان هدایت او قرآن او حدیث ته راولي، او الله دې د جنت مستحق وګرځي. رب العالمین دې ټول مسلمانانو ته صراط مستقیم باندې عمل نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون إخوة. دا یو ملګری وایي چې په بعضې مساجدو کې د جمعې مونځ 3 بجو ته ورسئ. دا څنګه دی؟ 3 بجې مازدیګر داخل شوی. ښه، دا حدیثو مازدیګر درته یادوم. یو سړی به وایي زموږ مذهب کې نه دی داخل شوی، نو مذهب مسلکونه فرقې خو ډېرې دي. یو ځلې په طواف کې یو ملګری ما سره داسې روان و، تبلیغ والا ملګری و، ډېر نیک سړی و، ما خو نه پېژانده، خو داسې زما د دې پوزیشن نه معلومه کړه چې دا به چېرته مولوي صاحب وي. نو ما ته یو مسلې تپوس کوم، مازدیګر نه بعد ټایم و. دې ځای نه چې څوک ځي دا مولیان ورته وایي چې مازدیګر نه بعد دې طواف وکړو، نو مازدیګر نه پس خو نفلونه نشته دی، نو د طواف 2 رکعته به نه کوې، ماښام نه پس بیا کوې. دا غلطه مسله ده. سار مونځ نه بعد چې څوک مونځ یې کړی او نور لا نه راختلی او طواف پوره شي، هغه ته وایي نه به یې کوې. هغه غریب به لا یا خوب ورځي یا کمرې ته ځي، که نه ټوله شپې رونه کړي، تهجد له وختي راغلی یا بیماری، هغه ته وایي نه ته به نور راختو پورې کښېنې بیا به یې وروسته. دا خبره غلطه ده. طواف چې کله پوره کړو 2 رکعته به کوې بس. نو ما هغه ته وویلې مالې دا راته ووایه چې تا ته د فرقې په رڼا کې جواب درکړم، د مسلک او د فرقې جواب درکړم، که د حدیث مطابق لږ مې له ذهن جوړو. هغه خو دغه شو په د حدیث مطابق جواب راکړه مولوي صاحب، ځکه چې مونږ خو په لکونو روپۍ لګولي حرم ته راغلي چې په حدیث عمل وکړو د نبي علیه السلام سنت. مال د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دا دی چې دا هغه ځای دی، دا مسجد حرام چې شپه او ورځ چې په دې کې څوک هر ټیم طواف یې پوره شو مونځ کوي، نه به یې منې کوي. بس طواف چې دې پوره شو مونځ کوه، د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه. نو خلک خو به ډېرې خبرې کوي، څوک به وایي 3 بجې هم زما مونځ کېږي د ماسپښین، څوک به وایي 4 بجې هم کېږي، بېله خبره ده. خو د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق د استوا د سوري نه سیوا، یو د استوا سوری دی، دا نور چې بلکل په ځای باندې بره ودرېږي، او دا ستا کم لږ سوری اخره کې پاتې شو، هغې نه پس نور نه کمیږي. دې نه پس چې یو مثل سوری شي، یو مثل معنی د هر څیز په مقدار یو په یو سوری چې کم دی د دې استوا د سوري پسې جوړ شي، دې نه پس د مازدیګر ټایم داخلېږي. نو په دې بنا باندې دا ټایم غلط دی. د جمعې مونځ یا د ماسپښین مونځ خاص کر په جمعې کې دا په دغه ټایم کې نه دی پکاره. بله یوه خبره هغه زه دا کوم زما محترم ورونو ملګري دا بار بار بیګانم دغه کوي چې ردی باندې تاسو خبره وکړئ. زمونږ په دې ملک کې ډېره بدامني ده او فرقواریت دی او ډېرې فرقې او لانجې دي. موږ وایو دا امت چې دی
دا چې متفق کیږي په هغه سیز به متفق کیږي چې کوم نبی علیہ السلام مونږ ته پریخي. نبی علیہ السلام مونږ ته فرقې ډلې مسلکونه نه دي پریخي. مونږ ته یو د الله کتاب پریخي دی او یو د نبی علیہ السلام حدیث دي. نبی علیہ السلام په دې وصیت هم کړی ترکت فیکم امرین، زه تاسو ته 2 سیزونه پرېږدم او دنیا نه بزم. لن تضلوا ما تمسكتم بهما، اچری به نه ګمراه کېږئ څو پورې چې په دې دواړو باندې منګولې لګولي او عمل پې کوئ. یو د الله کتاب او دویم زما سنت. بس خبره ختمه شوه. په دې کې د هېچا لانجه نشته. خو دا لانجې هله راځي چې کله یو سړی د قرآن او حدیث نه اخوا روان چې وي زما مشر دا ویلي بل وي زما مشر. نو زمونږ چې کوم اهل سنت ورونه دي زمونږ ورونه دي مسلمانان دي کافر ورته نه وایو. هغوی وایي 4 مذهب دي 4 امامان دي هغه زمونږ هم امامان دي الحمدلله. هغوی په دین کې 4 مذهبونه او 4 مسلکونه جوړ کړي په هغې بې لانجې او جګړې او بیا په دې هر مسلک کې بې لاندې بېلې بېلې فرقې دي. نو دا ښه خبره نه ده. قرآن او حدیث ته راځه چې بس چا خبره قرآن او حدیث مطابق ومنې ضد مه کوه. او دغه رنګه چې کوم روافظ دي اهل تشیع شیعګان هغه وایي چې 12 مذهب دي هغې اسلام 12 مذهب کې تقسیم کړی زموږ 12 امامان دي. نو موږ وایو چې دا ټول غلطه خبره ده. بیا په دې کې د اهل سنت او د روافظو خپل منځ کې جنګونه او جګړې. زموږ په دې ملک کې اکثر دا پاړه چینار او سدې طرف ته دا لانجې او جګړې ډېرې زیات دي. څوک وایي دا د ځمکې لانجه ده او څوک وایي دا چې کوم دی مسلکي لانجه ده. زما محترم ورونو د ځمکې لانجه به یا وي یا به نه وي موږ خبر نه یو ځکه هغه علاقې ته موږ تللي نه یو نه راته معلومات شته ځان نه خبرې نه شو کولی. خو مسلکي دغه په دې کې زیات دی. کم اهل تشیع باندې که پرون حمله شوې ده او په هغې کې ماشومان او زنانه وجلی شوي موږ په دې خفه یو موږ د دې مذمت کوو. اهل تشیع سره د شیعګانو سره زموږ ډېرو مسلو کې اختلاف شته په عقایدو کې شته په اعمالو کې. خو د اهل سنت او د شیعګانو اختلاف د دلیل دی د ګولي او د ګالي نه دی د ټوپک او د کوتک نه دی دا دلیل دی. موږ به ته دلیل وایو چې لکه دا خبره دی خطا ده صحابو پسې کنځلې مه کوئ دا قرآن باره کې غلطه خبره مه کوئ نصیحت به ورته کوو. دا د نبي علیه السلام بیبیانو باندې لعنتونه مه وایئ نعوذ بالله دا صحابو باندې لعنتونه مه وایئ داسې نصیحت به ورته کوې او دا ردې بدې مه وایئ راشي دې قرآن ته راشي دې حدیث ته داسې به ورته وایې. او دا د علي رضی الله عنه باره کې چې کوم تاسو دروغ جوړ کړي دي دا دروغ مه وایئ دا نصیحت ورته پکار دی. نه ده چې موږ راولګېږو یو باندې حمله کوي د کله کله د اهل سنتو ګاډي چې کوم دی هغې ته هغوی لګیا دی مشینې ورته نیولي او راکټې پرې راغورځوي او ماشومان د سنیانو وجني. تاسو روزانه دا ګورئ اوس خو د میډیا دور دی څه پټېږي نه. یو میاشت کې چې ګوري د سنیانو ګاډي الوزولي هغوی پاړه چینار کې چې دی خو بیا د سنیانو علاقه ګوري د هغوی ګاډي الوزولي. نو اخر د دې به حل صحیح څو ځل پکې جرګې جوړې شوې د علماو د پښتنو قوم پرستو د حکومت سرکاري جرګې یو څه د دې حل دا دی چې موږ او تاسو به د یو بل د مقدساتو احترام کوو. څه معنا ما ته زما ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې دی لکه دا پاس اسمان هغه پسې څه مه وایه. ما ته زما عمر فاروق رضی الله عنه ما ته زما عثمان رضی الله عنه او دغه رنګه ورسره علي رضی الله عنه حسن حسین رضی الله عنهما موږ خو د ټولو احترام کوو. زموږ طرف نه خو څه مسله نشته خو چې هغه طرف نه بیا په صحابو پسې کنځلې بیا وایي داسې او د عمر بچو داسې او دا انداز ټیک نه دی. نصیحت درته کوو دا شی پرېږدئ دا شی پرېږدئ. څو پورې به دا وینې تویږي د دې مسلمانانو څو پورې به دا قتل عام دغه شانته جاري. راځئ که څه خبره په دلیل باندې وکئ په دلیل باندې. دی چې کوم دی امریکې دا زهر خواره کړي دي یو کس یې کېنولی ما تاسو ته ویلي یهودي دی اصل کې دا حسن الله یاري چې ورته وایي دا شیطان یاري دی اصل کې د ابلیس یار دی په امریکا کې کېنولی دی هلته نه لګی دی دا د نوجوانانو کم علمه چې علم یې نه د هغوی ذهنونو خرابولو دپاره وایي زه دا دعوه کوم نعوذ بالله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دی دا نعوذ بالله کافر شوی او راشه ما سره د هغه په ایمان باندې مناظره وکړه او بحث وکړه چې کله دا حالات امن به راشي. دیو جن موږ دا وایو د سره په دې مناظره مه کوه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ایمان نه خو قرآن ډک دی او د صحابه کرام رضی الله عنهم ایمان خو هغه ایمان دی چې الله فرمایي چې داسې ایمان دی نورو خلکو راوړو هله به په هدایت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سوره بقره اوازونه کوي چغه کوي د الله چغه ده که د دنیا د نورو خلکو د صحابو په شان ایمان راوړو نو هله به دا مؤمنانی د صحابو خو داسې ایمان دی که خبرې نشته. خو چې څوک دا خبره کوي دا په امریکا کې چې کوم ناست دی یهودو کېنولی دی یا داسې نو ده ته ویل پکار دي چې ستا په ایمان خبرې کوو په تا کې ایمان نشته دی ځکه دا خلک فساد جوړوي. نو داسې خولې کنټرولول غواړي دا علاج دی دا خولې کنټرولول غواړي او دغه رنګه که کومه خبره یې په دلیل کول غواړي نه دا چې د ګستاخۍ په انداز نه دا چې کنځلې کېږي نه دا چې صحابه کرام رضی الله عنهم باندې تبرع کېږي نه دا چې علی الاعلان په
کلاو چې کوم دی په بیاناتو کې هغې باندې لعنتونه ویلی کېږي، نعوذ بالله، دې سره بیا فضا نور هم خرابېږي. نو دواړو طرف ته زمونږ دا درخواست دی چې دا مسله په پوره من طریقه باندې حل شي. په دې کې کم مخلص مشران یې دي کینی دا مسله دی حل کړي. پاتې شوله دلته دا نشي کېدلی چې یو مسلک راپاس یو بل مسلک به زه ووژنم او ختم به یې نه ختمېږي، هسې هغه به وي، خو د دې اختلاف باوجود خبره په دلیل کوو. اوس ما سره د یو سړي په مسله کې اختلاف دی، زما د هغه د ذات سره څه کار دی چې زه د هغه ذات ټارګټ کوم، او یا زه د هغه چې کوم دی اهل ټارګټ کوم، یا زه د هغه کور والا ټارګټ کوم چې یو پردهدار عزتمند ښځه به زه به سپکه سپکه یادوم، دا خو زما سپکاوی، یا خو زموږ خور ده، زموږ یو مسلمانه خور ده، یا زه د هغه کورنۍ یادوم. نه، زما نه د هغه د ذات سره کار شته، نه مې د هغه د کورنۍ سره کار شته. د سره زما په یو مسله کې اختلاف دی، د سره زما ذاتي دشمني خو نشته. را دې شي کېبه نو زه به خپل دلایل وایم، هغه به خپل وایي. مخکني سلف چې څنګه وایي به دغه شانته وو. استاد او شاګرد به باسو، دوه میاشتې ګوره د استاد او شاګرد باس شوی، دا معنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره خپل شاګرد 2 میاشتې باس کړی، 2 میاشتې، او ښه په آرام کینی او دلایل وایي او بیا پاسېږي، چیمس کی او ډوډۍ هم خوري او گپ شپ هم لګوي او خاندي او غم خادیم کوي او بل سره او دلایل وایي اخر د شاګرد خبره مني چې یاره شاګرد ستا خبره صحیح ده. دومره زمونږ د مخکني اسلاف د ضد نه خالي وو، ضد به نه کولو چې زه به خو اوس د شاګرد خبره منم. موږ ته اوس دا تکبر په زړه کې راغلی دی چې ښه زه به اوس د فلاني خبره منم. هلکه د ده خبره نه ده، خبره د الله او د رسول ده. هغه درته قرآن وایي، هغه درته حدیث وایي د نبي صلی الله علیه وسلم، د هغې د وجې نه دغه خبره ومنه او ده ته جزاک الله ووایه. نو دا اختلافات د دې موږ غواړو ده چې د دې د حل لار راوښکل پکار دي. او دغه رنګه دغه د ماشومانو او دا د زنانو خاص کر چې دا کم د وینې تویږي، دا خو موږ ته نبي علیه السلام فرمایي چې یو کافر سره د جنګي میدان جنګ کې هم د جنگ په میدان کې سړی وینه ګرمي، نبی علیہ السلام دا هدایت موږ ته بیان کړی دی. سپینګیری بوډا د کافر بوډا، هغه کافر چې جنگ دی ور سره دی، سپینګیری سره، زنانه سره، ماشوم سره، او هغه ګډ مات ګډ شل چې جنگ نشي کولای معذور. نبی علیہ السلام فرمایي دې سره بستا کار نه، د قوم سره دی جنگ دی، خو چې چا توره راوچته کړی، چا اسلحه راوچته کړی، هغه سره دی کار دی، دې خلکو سره دی کار نشي. آبادیانې به نه ورانوي. نبی علیہ السلام فرمایي د چا فصلونو ته نقصان ما ورسوي، ځکه فصل څه ګناه کړی، آبادۍ څه ګناه کړی ده. زموږ په دین کې خو ډېر ښایسته آداب موږ ته نبي علیه السلام په دغه سخت حالاتو کې بیان کړي دي چې میدان جنګ وي نو هلته به هم ته د تقوا خلاف او د عدل خلاف کار نه کوي. نو موږ دا غواړو، په خپله موږ دا غواړو چې یاره هره خطه او هر ځای کې امن او اماني او په شریکه باندې موږ د دین اسلام دپاره کار وکړو، په دې ملک د اسلامي نظام د قیام دپاره موږ کار وکړو، د اسلام د غلبې او د قرآن او حدیث د دعوت دپاره، او ټول په دې قرآن او حدیث متفق شو. د فرقو جنګونه او د فرقو لانجې دا موږ شاته وغورځو. الحمدلله تاسو اوس ګورئ، اخري خبره کوم، معافي غواړم ټیم مې زیات واخسته، چې دا تاسو ګورئ اوس علما را روان دي، اهل حدیث کیږي، عوام ورونه مال حدیث کیږي، دا سټوډنټان دا دغه رنګه دا تاسو ګورئ دا ډېر مرګري زمونږه هغه اهل حدیثو ته ولې را روان دي. موږ د ځان صفت نه کوو، موږ کې څه کمال نشته، خو هغوی وایي یاره د اهل حدیث د فرقو قایل نه دي. موږ د فرقو قایل نه یو، زمونږ خبره بس یو قرآن دی او حدیث دی. موږ بس دا امت د دې ټولو فرقو نه موږ منې کوو چې دا لانجې دا جګړې دا پرېږدئ، قرآن او حدیث ته راشئ. نبي علیه السلام چې موږ ته کوم څیز پرېښی دی تاسو راشئ، په دې باندې متفق شئ، ایله به د ژوند په خوند پوه شئ، مینه به وي او الفت به وي، محبت به وي، اتفاق به وي. الله رب العالمین دې را ټولې فتنې د امت مسلمانه ختمې کړي. الله دې موږ ټول متحد او متفق کړي، صفونه برابر کړي.